د ترافیکو عمومي رئیس په خپله د کابل کوڅو او سړکونو ته راوځي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي ترافیکي مشکلات وي هغه په خپله حل کوي. السلام علیکم ورحمت الله. محترم لیدونکو تاسو وینئ چې دا د کابل سری کوتل سړک دی او په دې ځای کې لاره ډېره زیاته بنده وه چې موټرې ټولې جام ولاړ وي. نو هماغه و چې د ترافیکو عمومي رئیس په خپله راغی او دلته ولاړ دی د سړک په سر باندې بحران ته ولاړ دی او د ولس په خدمت کې په خپله راوتلی دی او د سړک په سر باندې ولاړ دی. لاره یې خلاصه کړه. تاسو کتلی شئ دا مخامخ خړ څادر چې یې تاو کړی ده د ترافیکو عمومي رئیس دی او دغه شخصي انډیوالان دي ماشاءالله خپله ولاړ دي لاره خلاصوي. ملا صاحب ښه یې جوړې رئیس صاحب په خپله لکه چې راوتلی خدمت کوي ماشاءالله ماشاءالله. بس الله تعالی دې دغې نظام ته بقا ورکړي او الله تعالی دې دغسې مشران خادمین نور هم زیات کړي. بالکل بالکل د مشر اوامر همدا معنا ده چې هغه خدمت وکړي او په واقعي معنا ده مشران دي او خادمین دي. الله تعالی دې ورته توفیق ورکړي او الله تعالی دې دغسې خدمتګاران نور هم زیات کړي. نو دغه نړۍ ته یوه نمونه ده د اسلامي امارت چې مشران په خپله ماشاءالله ډېر ښه دی. تاسې کتلی شئ چې رئیس صاحب په خپله ولاړ دی په باران کې لوند و خشت او د ولس په خدمت کې لاره خلاصوي ماشاءالله. جزاک الله خیر.